العالمین. عالمین دا د عالم جمع ده، او عالم هم داسې جمع ده چې د دې دپاره واحد بالکل نشته. عالم دا هم جمع ده خو مفرد ورله نشته، نه من لفظه او نه من غیر لفظه. ځینې جمع دپاره مفرد وي خو من غیر لفظه وي، دې دپاره بیخي نشته، د خدای اجازه ده. او د علامین مشتق دی، مشتق د چا نه دی؟ د علامین. نو علمتم عالم ځکه وی لأنه علامة على قدرة الصانع ووجوده، لأنه علامة على قدرة السامع، صانع جوړون کې الله رب العزت ووجوده. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، چې په هر شي کې د الله رب العزت د وجود، د الله د قدرت، د الله د وحدت دلیل موجود دی. البعرة تدل على البعير وأقدام المشي تدل على المسير، فكيف السماوات السبع والأرضين لا تدلان على اللطيف الخبير. البعرة تدل على البعير، چې یو پچا په اوښ باندې دلالت کوي. په څه باندې؟ چې یو ځای کې پچې پرتي، نو هغه د دې خبرې دلیل دی چې په دې ځای کې اوښ ګرځېدلی را ګرځېدلی دی. مړه اوښ تاسو څه لیدلی دی؟ چیلی ګډه. صحیح ده؟ واقدام المشي تدل على المسير، او دارنګې د خپو قدمونه دا په مسیر باندې دلالت کوي چې په دې ځای باندې څوک تلی دی. داسې دا واړه نشانات دي، خو دلالت یې وکړو کوي نه کو. نو فکیف السماوات السبع، بیا څنګه دا اوه اسمانونه او اوه ځمکې دا به په لطیف او خبیر ذات باندې دلالت نه کوي؟ کوي به. عالم وای چاته قتاده سے فرمائی ما سوى الله چې څومره دي، ما سوى الله د الله رب العزت د ذات نه علاوه چې سم دي دي ټول ته عالم ویلې کېږي. فرا ابو عبیدہ دی وی چې عالم انس جن ملائکہ شیطانان هم پکې داخل دي، انس جن او ملائکہ دې ته عالم ویلې کېږي. انسانان، پیران او فرشتي وې دې ته څه ویلې کېږي؟ لکه عالم ویلې کېږي. بس او زجاج سے بھائی کل ما خلق الله فی الدنیا والآخرہ، چې څومره سم الله پیدا کړی دي، که هغه په دنیا کې پیدا کړی دي او که په آخرت کې پیدا کړی دي، وایي دغه ټولو ته څه ویلې کېږي؟ لکه عالم ویلې کېږي. څومره عالمونه دي چې الله رب العزت پیدا کړی دي. نو په یو روایت د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ کې 40,000 ذکر شوی دي، 40,000 چې 40,000 عالم دي. ځکه عالم خو ځان له جمع ده که نه، او العالمین بیا جمع الجمع ده. او وهب ابن منبه فرمای اتل الزرع عالم دی. او د دې تایید د یو حدیث مبارک نم کېږي. حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان لله 18,000 عالم، چې د الله رب العزت اتل الزرع عالم دی. د الله رب العزت
اتل الزر عالم دی و ان دنیاکم منها عالم واحد او دا ستاسو چې کوم دنیا ده کنه دا صرف یو عالم دی څه دی یو عالم دی او ابو العالیه وای چې د اتل الزر نم څه د پاسه دی دارنګ مقاتل وی اتیا زر عالم دی څو زره 80,000 او په بعضی اقوالو کې داسې راغلی چې هر صنف د حیوان دا ځان له عالم دی دا څه دی ځان له عالم دی لکه انسان دا یو عالم دی پیران دا بل عالم دی غواګانی بل عالم دی مچان بل عالم دی داسې او سعید ابن المسیب فرمایي چې پورا زر عالم دی زر شپږ سوه چې کوم دي هغه په اوبو کې ژوند تیری او 400 دا په وچه باندې ژوند تیری